دا ولې دا چې ته خو کور مخې ته ناست یې کور ته ځه که نه زویه مور دې کور نشته دی او ډېر زیات وږې ما وا دا جینو چې مور مې کور کې نشته نو ته دلته لاره کې څه کوې که نه خیرات میرات ته ناستې چې څوک په تاله خیرات درکړي وبې خورې خو ځه کور ته چې تا ډوډۍ غم به وکړو که نه نه زویه چې مور دې کور نه وي موږ ته د ډوډۍ غم نشو کولی او ځه لاړ شه بازار ته لاړ شه یو 100 روپو خټکۍ راوړه ها دا جي خټکي خو به راوړم خو خټکي به زموږ ستا کار وکړي او که نه دوه زویه ډکره ډکره به ترې والو کار به پرې وشي د واړو د راتلو پورې به انشاءالله چې څه ګزارو وکړو دا دوه خټکي پاتې دواړه په 200 دواړه په 200 دا دوه خټکي پاتې یار خورې یا په څو دي خټکي دا دواړه په 200 ماما دا ماما دې چا ته وویل تا ته مې وویل که نه چا ته مې وویل لکه خوله سمه خوځوه ما زما خو دونه عمر نه دی خو دواړه به مو ته که داسې ډېر فرق نه لري یو 2 کاله باندې کشر یم دا صحیح شو کشر شوې رانه خټکي اوس وړې کو نه وړې خبره کوه وړمه به د دواړو دانو بلې یو 85 درکمه یاره ماما کوسل لکې واله او کوسل نه لکې نو ستا را خوله ته ډېره خوراک کړه دا نه ده ځان نه سوه لکه خوله سمه خوځوه کېن دا ګاډۍ ده دا اوس میرات ته ومړه امیده ده واله سلګون واله خو خوله سمه خوځوه د بېخه او بنیادو باسه دونه شوم پړق دوکاندار ما په سترګو نه لیدلې اوس لاس کې خټکي راکړل دا به دې راله ګوتۍ کې چول اوس که راسه چولي ده راته ووایي ته راکړه یو خټکي نن سبا خو داسې وخت یې چا نه غاښ کې ډکې نه شي والي واه واه ان شاء الله پاک یې درکړي هر ځای کې یې درکولی شي وایي نو دا اوس څنګه راوالو اوس ورڅه خټکي نه شمه نیوې داسې حساب کتاب دی تورېږه او بس پرېږدی مړه دا زمونږ نصیب کې نشته یې ورکوې دا چې ځو چې په مړه ګېډه خو دا خټکي وخورو که نه زه پسې کور کې ګرځم او دې دلته راغلي یا دا جي تا پسې زه کور ته درلم او ته دلته راغلي وګوره خټکي مې له راورسول بچې تا خو 50 ګنټې تېرې کړلې او بیا تنګ شو نو بیا دې خورې پټو ته ووتم دا جي نو ما خو سودا چټ پټ کړې وه که نه چې څنګه بازار ته رالم د مخې سره مې بس خټکي واخیستل خو یو کار شو هلته پیسې پرتې وې سم پنډو نو روچتېدې نه چې پیسې به مې راواخیستې د خټکي به لاس کې ځای نو چې خټکي به مې راواخیستې بیا به د پیسو ځای نو بس بیا مې پرېښودې ما زه به د بل چا نصیب کې به کیسر یم ستا نصیب کې نشته دی یس بیا او پیسې څه شولې او څومره وې یاره دا جي والله به شمارلو تیوزګار نه شوم ډېر غټ وې پنډو که نه بس لاس خو مې ځای پکې نو نو بس هلته مې پرېښودې نو یا کمقلس بیا خټکي به دې لاندې په ځمکه ایښي وو پیسې به دې جیب کې اچولې وې او خټکي به دې بیا لاس کې راغشتي وو راغلې به وې ګینې خټکي به دې پرېښي وه پیسې به دې راوړې وې نو دا جي اصل کې تجربه خو زما خدای کو ډېره زیاته ده دا خبره خو مالم ذهن لراله خو بیا مې وې مړه بس زه به دا جي به دې وکړي نو ما دا خټکي دا له را رسوله خدایا